د افغانستان هندو د پاکستان په ملا غوره دی. څو ځلې په کنفرانسونو کې ویل شوي چې په افغانستان کې یو اسلامي نظام غواړو. یوه کنفرانس کې ترې پوښتنه وشوه چې افغانستان کې جنگ مشروعیت لري. سړی غلی شو. ویل یې که په یوه کوهي کې مږه لوېدلې وي نو د مږې د راویستلو پورې د دې کوهي اوبه څوک نه څښي. د مږې نه یې مطلب امریکا وه. هغه وخت ورته د افغانستان نه تللي پلاوي ویل د مږې ویستل اسانه دي خو د سولې مخکې نه. که د سولې نه مخکې مږه له کوهي وباسو نو د کوهي سر لوس پاتې کېږي او ډارېږو چې سپی پکې ونه غورځېږي. یعنې د سپي نه مطلب پاکستان و. نو دې سره یې کنفرانس ختم کړو. تر پرونه یې په افغانستان کې د سولې فتوا ځکه نه ورکوله چې امریکا موجوده وه. مګر نن چې په پاکستان کې هډې لري ولې افغانستان ته د تحریک طالبانو د روغې لپاره رامنډې وهئ. افغانستان خو هغه وخت هم کلیسا نه لرله، نه به یې پیدا کړي او نه یې مني، خو پاکستان د کلیساو مرکز دی. افغانستان خو تر اوسه د شرابو کارخانه نه لري، مګر تاسو خو له ایراني شراب جایز هم اعلان کړل. افغانستان خو د زناګانو هډې نه لري، خو پاکستان اوس هم د زنا ځاله ده. هیرامنډۍ یې ښکاره نښان دی. اوس راځم اصلي موضوع ته. دا د انسان په جامه کې شیطان تقي عثماني نن د دې په خاطر په کابل کې ګرځي چې خپل وطن د اسلامي حکومت نه وژغوري او ټي ټي پي سره روغه وکړي. زموږ مشران باید په دې کاذبې څېرې ونه غولېږي، ځکه موږ ته الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي تاسو د دښمن لپاره تابعداري ونیسئ. نو زه خو په دې باور یم چې د پاکستان د ملا نه د افغانستان هندو غوره دی. لیکنه د ښاغلي لودین لپاڼې. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.